अस्सलाम वालेकुम नाजरीन د نننۍ ورځ اهم ترین ویلاګ سره زم اعجاز یوسف زئی کتونکو په نننۍ ویلاګ کې بعد ذکر کوم د ډونلډ ټرمپ د پاکستان په اړه متوقع پالیسی څه کېدلی شي د عمران خان په اړه د ټرمپ انتظامیه پالیسی څه کېدلی شي د دې نه علاوه 25,000 افغانان کوم چې په پاکستان کې نښتي دي د امریکای د تلو لپاره جوګه دي ټول ریکوایرمنټس یې پوره دي امریکای د دوی سره وعده کړې وه چې دوی به موږ امریکای ته لیږو دا هغه افغانان دي چې د امریکای د فوج سره په څه نه څه شکل کې په افغانستان کې کار کړی دی نو د دوی لپاره امریکای دا پالیسی جوړه کړې وه چې دوی به امریکای ته په پرامن طریقې سره د پاکستان په ذریعه لیږو خو اوس ته ډونالډ ټرمپ چې کومه نوې پالیسی راغلې ده د پناهګزینو خلاف چې کومه اډر راغلی دی د ډونالډ ټرمپ نو یقینا دا د افغانانو کډوالو لپاره ډیر زیانمن ثابت دی شي نننۍ ویلاګ کې به زه د ټولو نه اول ذکر کوم چې د پاکستان او د امریکای تعلقات په څنګه وي د ډونالډ ټرمپ د دویم دورې صدارت دوران کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقات چې کوم دي دا داسې په مفاداتو باندې اډانه دي یعنی کله چې امریکای ته ضرورت راغلی دی یا پاکستان ته ضرورت راغلی دی نو تعلقات چې کوم دی ښه شوي دي او کله چې دا معاملات نه وي نو تعلقات زمونږه خراب شوي دي زما د خبرې مطلب دا دی چې د پاکستان او د امریکای تعلقات تاریخي طور د اپس اینډ ډاون ښکار شوي دي کتونکو د پاکستان او امریکای ترمنځ اول چې کوم دی یخه جګړه به ورته موږ وایو سرد جنګ کوم چې د سویت یونین یعنی د رشیا او د امریکای ترمنځ په هغه وخت کې پاکستان د امریکای ملګرتیا کړې وه تاسو ته پته ده چې C2 او C2 معاهدې وشولې بیا د هغې وروستو د امریکای سره کل عام پاکستان د ملګرتیا اعلان وکړو د دې نه علاوه کله چې روس افغانستان ته راغی نو په هغې کې هم د پاکستان او امریکای ترمنځ ډېر لوی کوآپریشن شو او د هغې په نتیجه کې روس د افغانستان نه په وتلو مجبوره شو د دې نه علاوه کله چې په ورلډ ټریډ سنټر باندې حمله وشوله په کال 2001 کې د هغې وروسته هم د پاکستان او د امریکای تعلقات ډېر مخ په وړاندې راغلل ځکه چې د امریکای د پالیسي وه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ترهګرۍ ته د شکست ورکول لپاره هم په دې پالیسي کې پاکستان هم هغوی رانغاړلی او پاکستان د هغوی اهم پارټنر په توګه مخې ته راغلی کتونکو د پاکستان او د امریکای تعلقات کله چې اګست کال 2021 کې د افغانستان نه امریکا ووتله او په شکست باندې یو قسم له ووتله نو د هغې وروستو د پاکستان او د امریکای تعلقات خراب شو ځینو ماهرینو دا وی چې د امریکای کوم سټریټیجیک ریډار دی د هغې نه پاکستان ځکه ووته چې په دې خطه کې د امریکای مفادات ختم شوي دي د دې د ټولو نه لوی مظهر دا دی چې یعنی د بایډن انتظامیه چې کله په حکومت کې راغلې ده نو د هغه وخت نه والې تر د دې دمه پورې د امریکای هیڅ یو وزیر خارجه د پاکستان دوره نه ده کړې زما اشاره یقینا انټونی بلینکن طرف ته دا څوک چې د بایډن انتظامیې کې وزیر خارجه او هغه پاکستان ته وزټ نه دی کړی نو د دې نه دا ثابتېږي اگر چې د ټرمپ انتظامیې او د عمران خان تعلقات خو بیا د بایډن انتظامیې او د عمران خان تعلقات نو خو د حکومت بدلون پکې راغی عمران خان پکې لاړ او د هغې وروسته پی ډي ایم ګورنمنټ راغی خو د دې باوجود هم د امریکای د پاکستان سره تعلقات بالکل صحیح نو د دې د ټولو نه لوی مظهر دا دی څنګه چې ما عرض وکړو چې د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن بالکل د پاکستان دوره نه ده کړې کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې راتلونکي وخت کې هم داسې ښکاري چې د امریکای او د پاکستان تعلقات ډیر ښه نه وي خو په دې خطه کې د دهشتګردۍ د عناصر اوس هم موجود دی داعش په دې سیمه کې موجود دی نو یقینا چې د دې د مخنیوي لپاره پاکستان او امریکا په څه نه څه شکل کې مذاکرات مخ پر وړاندې بوځي د دې نه علاوه زه به لږ ذکر کوم چې آیا د امریکای پالیسي به د عمران خان لپاره موزون وي او که نه وي عمران خان به رازاد شي او که رازاد نشي دا معامله مخ پر وړاندې بوتلو نه وړاندې به زه لږ ذکر وکړم چې د امریکای یعنی د ټرمپ انتظامیې اهم اراکین چې کوم دي په یې کې ریچارډ ګرینل شامل دی او د دې نه علاوه د تیر انتظامیې د ټرمپ زلمې خلیلزاد اهم رکن و هغوی د پاکستان باره کې ډیر زیات وکل دی او د عمران خان باره کې هغوی وخت تر وخت داسې بیانات ورکوي چې فری عمران خان یا دا ډول بیانات هغوی ضرور وکړي خو د دې به د امریکای په خارجه پالیسۍ باندې څه اثر دا یقینا چې ډېر لوی سوالیه نښه ده کتونکو
د امریکې یعنی د ډونالډ ټرمپ په انتظامیه کې دوه وزیران داسې دي، یعنی یو نیشنل سکیورټي ایډوایزر دی مایک والټس، او د دې نه علاوه مارکو روبیو څوک چې د امریکې خارجه وزیر دی. د دوی پالیسو ته به موږ کتل وي، د دوی مزاج ته به موږ کتل وي، نو موږ ته به صحیح پکچر په مستقبل لپاره د امریکې او د پاکستان د تعلقاتو صحیح پکچر مخې ته راشي. امریکا د مخکې نه د پاکستان او چین په تعلقاتو باندې ډیره زیاته اندېښمن ده او دوی دا نه غواړي چې پاکستان د بي آر آی یا سی پیک ټایپ منصوبو برخه جوړه شي. د دې نه علاوه امریکا دا هم نه غواړي چې د پاکستان او چین ترمنځ یعنی لانګ رینج بلسټک میزایل پروګرام چې کوم دی دا مخ پر وړاندې راشي. نو د امریکې یو شمېر اندېښنې د پاکستان او د چین په اړه اگرچې موجود دي. زه به لږ ذکر وکړم چې د امریکې خارجه وزیر مارکو روبیو چې کوم دی هغه تقریبا په دې تیر کال جولای میاشت کې یعنی د نن تقریبا 15-16 میاشتې مخکې د امریکې په کانګرس کې یو بل پیش کو. دغه بل بالکل انټي پاکستان بل او په دې کې د هندوستان حمایت شو. دا ویلو چې په دې سیمه کې یعنی د پاکستان او چین او د هندوستان یعنی په دې ټوله منطقه کې چینی اثر رسوخ د هندوستان په فیور کې کمول هغه د بل په ذریعہ دا غوښتل روبیو چې یعنی د هندوستان د دې جوګه جوړ شي چې د چین اثر رسوخ په دې خطه کې کم کی. د دې نه علاوه هغه په دغه بل کې دا هم غوښتنه کړې وه چې هندوستان د دې جوګه شي چې د پاکستان لخوا چې کوم سو کالډ یعنی نامنهاد خطرات دي د دې هم مقابله وکړي. یعنی مونږ دا ویلو شو چې دغه دوه کسان د چین هم خلاف دي او د انډیا فیور کوي. نو پاکستان هم په دې پیرایه کې راځي. یعنی د پاکستان او د امریکې تعلقات مونږ په مستقبل کې ګورو نو یقینا مونږ له به د چین او د هندوستان د امریکې چې کوم پالیسي ده د هند او د چین په اړه په دې پیرایه کې به موږ د پاکستان تعلقات هم ګورو. که دغه د امریکې پالیسي هر څنګه وي یعنی څنګه چې مایک والټس او د دې نه علاوه خارجه وزیر چې کوم دی اوس مارکو روبیو د چین مخالفانه رویې لري، د چین مخالف پالیسۍ لري، اینه د دې به په پاکستان باندې هم ضرور اثر راځي. پاکستان به په څه نه څه شکل کې د امریکې سره تعلقات ضرور ساتي. خو د دې نه علاوه اوس څو ورځې وړاندې په واشنګټن کې د کواد یعنی د هغه تنظیم دی کوم چې د چین خلاف جوړ شوی دی، د استرالیا، جاپان او انډیا او امریکا په دې کې شامل ده. د هغې د وزرای خارجه اجلاس شوی دی او په دې اجلاس کې د سرچینو مطابق چې د چین ذکر شوی دی. زما د خبرې مطلب دا دی چې د پاکستان د پاره که چرته د امریکې ښه غوندې پالیسي راځي نو هغه به موږ د چین طرف ته ګورو چې د چین او د امریکې تعلقات څنګه دي. نو یقینا د دې به که ښه وي نو ښه اثر به په پاکستان راځي او که بد وي نو بد اثر به راځي. د دې نه علاوه عمران خان خبره ده. نو عمران خان باره کې ځینې ماهرین دا وایي چې د ډونالډ ټرمپ لخوا یو ټویټ یا داسې یو پیغام ضرور راتللی شي، خو د هغې به هرګز دا مقصد نه وي چې عمران خان دی آزاد شي یا چې کوم دی الیکشن دی وشي یا نور داسې معاملات دی وشي چې په پاکستان کې سره رژیم چینج راشي. ځکه چې امریکا به په دې ملک کې یعنی په پاکستان کې نه صرف د تحریک انصاف سره خبره کوي بلکې په دې کې چې نور څونه پاور هبز دي، که هغه مسلم لیگ نون دی، که هغه پیپلز پارټي ده او که هغه زموږ اسټابلیشمنټ دی، د دوی سره به هم خبره مخ پر وړاندې بوځي. ځکه چې دا په دې ملک کې پاور هبز دي او امریکا به خپل مفاداتو ته ګوري او د هغوی په مفاداتو لپاره چې کوم یو تن موزون وي نو هغه به هغوی مخ پر وړاندې راولي. کتونکو د ویلاګ په دې دویمه برخه کې به زه ذکر کوم په پاکستان کې هغه 25,000 افغان کډوال څوک چې د امریکې د تلو جوګه دي او امریکې د دوی په اړه چې کوم دی سپیشل پروګرامونه لانچ کړي دي او وعده یې کړې ده چې دوی به امریکې ته استولی شي. کله چې په کال 2021 کې د طالبانو حکومت راغی او د اشرف غني حکومت وغورځېد او امریکا په تیښته مجبوره شوه، نو امریکې پاکستان ته دا درخواست وکړه چې تقریبا 25,000 هغه کسان څوک چې په څه نه څه شکل کې په افغانستان کې د امریکې د فوج همکاران پاتې شوي او د هغوی خدمت یې کړي او د هغوی سره رهنمایي کړي، د رهنمایي چارې ترسره کړي، نو تقریبا 25,000 کسان جوړیږي او د دوی فیملیز دي په دې کې. نو امریکې د دې لپاره یو سپیشل ویزا راویستله، هغې ته ویل شي سپیشل امیګرنټ ویزا، او د دې نه علاوه US ریفیوجي اډمیشن پروګرام. د دې دوه پروګرام لاندې د دې افغانانو د امریکې
کې د تلو امریکې ته د استولو لپاره واده وشوله، خو تر دې دمه تقریبا دا 3-4 کاله تیر شو، خو د امریکې پالیسي هغه نه ده کومه چې پکار وه. تقریبا 1480 افغانان د دې بالکل جوګه دي چې هغوی امریکې ته لاړ شي. د امریکې لخوا هغوی ته کلیرنس هم ورکړی شوی دی، خو چې څنګه ډونالډ ټرمپ راغی او د هغې یو ایگزیکټیو اډر راغی، یعنې چې څونه غیر قانوني امیګرنټس دي، تارکین وطن دي په امریکا کې، که افغانان دي او که هغه د لاتینی امریکا دي یا د افریقایي هیوادونو دي، نو د دې د بېدخل کولو لپاره دغه اډر راغلی دی. یقینا په دې اډر له وجې افغان امیګرنټس چې کوم دي، پناهګزین او مهاجرین چې کوم دي، دا هم متاثر شوي دي، او خاص کر هغه خلک کوم چې امریکې غوښتل چې دا به امریکې ته د دې سپیشل پروګرام تحت لیږلی شي، یقینا چې هغه خلک هم متاثر شوي دي، او د ډیرو کسانو پکې ټیکټونه اوکې شو، ویزه اوکې وه، کلیرنس یې شو، بالکل دوی د تلو په موډ کې و، د تلو پر وخت و. دې دوران د ډونالډ ټرمپ دغه ایگزیکټیو اډر راغی چې له وجې دا خلک د متاثره شو، او د دوی په مستقبل کې اوس د دوی دا مستقبل د غیر یقینیت ښکار شوی دی. کتونکو، پاکستان د ډونالډ ټرمپ دا پالیسي د مخکې نه سنس کړې وه. پاکستان ته پته وه چې ټرمپ په دا پالیسي اپناوي، نو د هغه د حلف بردارۍ نه تقریبا 1 یا 2 ورځې مخکې په وزارت خارجه کې اعلی پای اجلاس هم شو. په هغه اجلاس کې بالکل دا خبره شو چې دا افغانان چې کوم دي، خاص کر دا سپیشل افغانان چې کوم دي، کوم چې امریکا غوښتل چې بایډن انتظامیه غوښتل چې دا د امریکې ته لاړ شي، یعنې د دوی د امریکې د تللو لپاره به څه پالیسي وي. یقینا چې پاکستان چارواکي چې کوم دي، پالیسي میکرز چې کوم دي، دا معامله به د امریکې چارواکو سره یعنې د ټرمپ انتظامیې سره ضرور پورته کوي، ځکه چې تقریبا د تیر 2 کالو راهیسې پاکستان کې هم د غیر قانوني افغانانو خلاف اپریشن شروع شوی دی. که چېرې دا افغانان ګرفتاریږي او دوی افغانستان ته واپس ځي، نو یقینا د دوی ژوند د خطراتو سره مخ کېدلی شي، ځکه چې په افغانستان کې بالکل یو مخالف حکومت راغلی دی، د افغان طالبانو ګورنمنټ راغلی دی. یعنې دا خلک دا ګڼي، یعنې چې کوم کسانو د امریکې همکاري کړې وي، د امریکې سره په افغانستان کې مرسته کړې وي، دغه خلک دا ګڼي چې د دوی ژوند په افغانستان کې په خطره کې پرېوتلی شي. نو د دې مسلې د حل کولو لپاره به نه صرف پاکستان بلکې د افغان ګورنمنټ او امریکې ګورنمنټ له به کېناستل وي، او دغه خلکو په امن طریقې سره د امریکې ته د بوتللو لپاره به یو حکمت عملي ټاکل وي. کتونکو، دا د نننۍ ورځ اهمترین ویلوګ. راتلونکي ویلوګ پورې اجازه یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.